ایران د افغانستان لومړی ترانزیټي اورګاډی چې ترکیې ته روان و درولی دی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان لومړی ترانزیټي اورګاډی چې د ترکیې په لور روان و په ایران کې درول شوی دی. ایرنا خبري اژانس خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دغه اورګاډي کې 110 مټریک ټنه معدني ډبره بار وه چې د ایران د روزنګ اورګاډي تمځای کې ودرول شوی، خو د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ایران خبري اژانس یکشنبې په ورځ د غویي دوهمه په خپل نشر شوي راپور کې لیکلي چې د ایران له لوري د افغانستان ترانزیټي اورګاډی د بندېدو لامل تر اوسه نه دی معلوم شوی. د ایرنا په راپور کې راغلی دی چې د ایران د اورګاډي د شرکت اجرایي مشر میاد صالحي ادعا کوي چې د ریل ترانزیټ زیاتوالی د لومړیتوبونو په سر کې دی، خو ویل کېږي چې د نامعلومو دلایلو له امله د خواف هرات د اورګاډي لومړی ترانزیټي اورګاډی او لومړی رسمي پټلۍ د روزنګ په تمځای کې درول شوې او ایران دغه اورګاډي ته د خپل تګ راتګ د دوام لپاره لوکوموټیو اورګاډي ته نه دی ورکړی. ایرنا خبري اژانس د یوې باخبرې سرچینې په حواله لیکلی دی چې دا د اورګاډي د تېرېدو د نه پرېښودو لامل مالي مسایل دي. د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې 2 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د لومړي ځل لپاره د ریل پټلۍ له لارې د ترکیې مرسین ښار ته 1100 مټریک ټن معدني ډبره صادره شوه. راپور زیاتوي چې په دې ډبرو کې د تالک یا شوکاني ډبره شامله ده. د افغانستان اسلامي امارات وایي چې افغانستان دا مهال له ایران او ترکمنستان سره د اورګاډي له لارې نښلول شوی او هره ورځ له دې لارې سلګونه ټنه سوداګریز توکي صادریږي او واردیږي.